مخ دیواړه روان شوې پوهېږم چې د زلفې پریشان شوې پوهېږم ښکاري دا چې ته زما په پاکه مینه تش په توره بدګمانه شوې پوهېږم د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې راشه زمانه هېرېدی شي کله راشه زمانه هېرېدی شي کله زما د زړه نه ته وتې شي کله زما د زړه نه ته وتې شي کله زما د زړه نه ته وتې شي کله پلو کې پټه پټه کېږې ولې پلو کې پټه پټه کېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې تصور ښکلی جنت میں ته د تصور ښکلی جنت میں ته د تصور ښکلی جنت میں ته لیونې دومره نه پوهېږې ولې لیونې دومره نه پوهېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې قیامت مې ولید نن په خپلو سترګو قیامت مې ولید نن په خپلو سترګو زما قسم دی ستا په ښکلو سترګو زما قسم دی ستا په ښکلو سترګو زما قسم دی ستا په ښکلو سترګو در پسې مرمه جدا کېږې ولې در پسې مرمه جدا کېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې ستا یم ستا مرورېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې د زړګي سره خفه کېږې ولې
خبره دا ده کومه جینۍ چې دا ما سره لیدلې وه که نه هغه د خپل خاوند بدن اخیستو دپاره راغلې وه ته چې وکتل میا ته پات شوه دا څه څه وایې ته هغه ګوره د دې کلي د ملک لور ده او تا ته پته ده چې ته هم پېژنې او زه هم پېژنم زه کله د ملک لور ته په بدو سترګو کتی شم زما د ستا په دې چارګل باندې قسم وي چې زه رښتیا وایم مخکې به یې راته ویلې وې که نه هسې راکې پوره 2 سېره وینه وچته نو مخکې تا موږ له نمبر را کړی ته خو چې رالې سره ته راتلو دي زما ژبه کټ کړه ما به څه ویلي وو تا خو په ما کې 2 سېره وینه وچه کړه زه اوس راځه راځه چې املوکان د باندې وخورو زه ستا په شان د لیونی یم څه چې شپه شوګیر کړم د خپل سامان د دې دا مقصد دی چې املوکان سره یې وخوري بیا ټوله شپه ویښي څه او دا هم رښتیا وایي